سلامونه درنو لیدونکو، نن مو تاسې ته یوه ښکلې قصه راوړې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، یوه جنۍ قصه کوي او وایي چې زموږ د واده 10 کاله کېږي. زه او خاوند مې د ماشوم درلودو لپاره ډیر بېتابه یو. تل د ماشوم لرلو هیله کوو. زما خاوند په یو دکان کې کار کوي، کوم چې زموږ د همسایه دی او موږ د همدوی په کور کې د کلونو راهیسې خپل ژوند تیروو. ډاکټر راته ویلې عملیات څخه وروسته به د خیره اولاد ولري، خو موږ سره یې توان نه و. خو زه کله هم د خپل رب د لوی دربار څخه نه ناهیله کیږم. انشاءالله چې یوه ورځ به مو ټولې ستونزې حل شي. تل دعا کوم، همیش د نیمې شپې تهجد ته جګیږم. لاسونه مې د الله جل جلاله دربار ته پورته کړی وي. سترګې مې په ډیر امید د الله جل جلاله دربار ته وي. یوه ورځ مې راته خاوند وویل د دکان څښتن غواړي چې زه باید مال راوړم. زه ځم څو شپې وروسته راځم. خاوند مې لاړو، ما هم شپې او ورځې سبا کولې. په دې کې 10 ورځې تېرې شوې. خاوند مې رانغلو. ډېره په تشویش کې وم. مونږ کره دومره څه نه وه چې خپل نس مې پرې مور کړی وی. یوه ورځ زموږ د کور څښتن خیرات کړی و. خواړه یې مونږ ته راوړه. زه ورته په ډېر تلوار کېناستم تر څو چې د څو ورځې لوږه او تنده مې ماته کړم. په دې وخت کې مې دروازه وټکېدله چې ومې لیده یوه زړه او ناچاره مور د خپلو 3 اولادونو سره د خیرات غوښتلو ته راغلې وه. ما ته یې په ډېرې مایوسۍ او ناچارۍ وویل لورې، که کوم څه د خوراک لپاره لري، څو ورځې کېږي چې ماشومان مې وږي تږي دي. ما هم په منډه منډه کوم څه چې وو ټول مې ورته راوړل او په خلاصه تنده مې ورته وړاندې کړل. دوی هم زر زر ځانونه ماړه کړل. بوډۍ ښځې زما په سر لاس کېښودو او دعا یې راته وکړه، لورې الله دې د زړه هر ارمان پوره کا. بوډۍ ښځه لاړه او زما لوږه هم ختمه شوه. په سبا مې خاوند کور ته راغلو. د الله شکر مې ادا کړ چې زما خاوند روغ او سلامت کور ته راغلو. شپې او ورځې سبا کېدلې او زموږ ستونزې همداسې ډېرېدلې. یوه ورځ د کور څښتن کور او دکان موږ ته د تل لپاره راکړو او خارج ته لاړو. نو هماغه و چې الله جل جلاله ته په سجده ولوېدم او د الله شکر مې ادا کړ. په سبا لاړم ډاکټر ته او خپله درملنه مې وکړه. کال مې د درملنې پوره نه و چې لور مې پیدا شوه او ورپسې مې زوی وشو. موږ ته الله جل جلاله هر څه راکړل. ټولې ستونزې مو حل شوې. خاوند مې په دکان کې شپه او ورځ کار کاوه. دکان یې ورځ تر بلې غټېده. کور مو هم لکه د ماڼۍ په شان ښکلی او ښایسته شو. اولادونه مو هم نیک عمله لوی شول او د ژوند ټولې خوشحالۍ مو په برخه شوې. نو قدرمنو لیدونکو، هیڅکله هم د الله جل جلاله له دربار څخه مه ناهیلې کېږئ. همیش د الله جل جلاله شکر ګزاره اوسئ. بیا به وګورئ چې په خپل ژوند کې څومره کامیابه اوسئ.